सर आपकी मैं लोकेशन लगा रहा हूँ, आपकी व्हाट्सएप पर ना लोकेशन कोड आएगा, उसका स्क्रीनशॉट उतार कर मुझे अभी देखो। सर आपकी व्हाट्सएप पर लोकेशन कोड आ रहा हेलो जी, कोड तो मुझे नहीं आया अभी है। तक। आपकी व्हाट्सएप ऊपर आ रहा होगा, व्हाट्सएप ऊपर सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मरगरू यो नवी दोका मार्केट ता रहुती दा खुमावेल चिटूल मरगरी तरना खबर कमा चे व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर हर यो कस पदी जमुंग पाकिस्तान की हर यो मुल्क की इस्तेमाली की खुडेरा नवी दोका दा डेर फ्रॉड मरगरू मार्केट ता راوته دی زمزم والا خو به تاسو ډیر ښه پیژنې هغه هلکانو چې ما ته په دې واتساپ باندې اوس دې ټایم کې یو رنګ رالو میسج حوالو کو هغې نه پاس ما ته رنګ رالو ما ته یې وویل چې تا ته به لوکیشن یو کوډ درځي ما ته به دا کوډ راکئ. دې مطلب ملګرو دا دی چې هغه ما نه واتساپ په دې طریقې سره ما نه واتساپ کوو. ملګرو په دې ویډیو کې درته ټول حقیقت ښکاره کومه چې د دې کس نمبرې به هم تاسو ته زه شو کومه. تاسو ته به زمزم سایډ نه یو عام نمبر نه به تاسو ته میسج راشي، تاسو ته به وایي چې مونږ ته لوکیشن یو کوډ دی دا به ستاسو واتساپ ته راځي او دا به مونږ ته دوباره سینډ کوئ. داسې به ملګرو هېڅکله هم نه کوئ، هغه ته به واپس نه سینډ کوئ، ځکه که تاسو واتساپ وي که مسنجر وي که فیسبوک پیج وي که آی ډي وي که هر یو څیز وي تاسو نه هغه هیک کول غواړي، هغه مقصد دا وي چې زه درنه هیک کومه. ملګرو دا ویډیو وګورئ بیا راسره بعد کې زه هم دوه خبرې په باندې کومه. دا وګورئ ملګرو ما ته رنګ بیا وکړه چې څه وایي. हेलो जी। हेलो जी, कोड तो मुझे नहीं आया अभी तक। आपकी व्हाट्सएप ऊपर आ रहा होगा, व्हाट्सएप ऊपर सर। मुझे तो अभी तक कोड नहीं आया सर। अभी चेक करो, अभी आया। ये किस चीज़ का कोड है? लोकेशन कोड आपको जो पार्सल दे जाएगा। कौन सा पार्सल? हाँ जी, कौन सा पार्सल हो? ملګرو دې پسې چې ما ته یې کوم میسجونه کړي دي هغه میسجونه هم راسره واورئ چې ما ته یې څه ویلي دي په دې میسجونو کې. सर आपकी मैं लोकेशन लगा रहा हूँ, आपकी व्हाट्सएप पर ना लोकेशन कोड आएगा, उसका स्क्रीनशॉट उतार कर मुझे अभी देखो। सर आपकी व्हाट्सएप पर लोकेशन कोड आ रहा है। ملګرو تاسو وکتل میسجونه، خو ما ویل چې زه ملګري د دې دوکې نه د دې فراډ نه خبر کړمه چې داسې قسمه واپس چې کوم دی هغه ته لوکیشن کوډ وانستئ. که تاسو ته رنګونه کوي، کالونه کوي، میسجونه کوي نو بالکل جواب هم ورته مه ورکوئ. واتساپ هم تاسو نه هیک کولی شي، پیجونه چې ستاسو کوم وي هغه د نه هیک کولی شي، آی ډي یې د نه هم هیک کولی شي. خو ملګرو کوشش وکئ دا ویډیو هر ګوټ ګوټ ته هر یو ورور ته یې ورسوئ چې د دې دوکې نه چې کوم دی ځان وساتي، ځان ته نه بچ کړي، کنې بیا به ډېر زیات خفه وئ، بیا به ډېر زیات جاړئ، بلا پیجونه آی ډیانې واتساپ یې دوکې کوي ورسره. خو ما ورته سافټویر ملګرو داسې اپډیټ کړو، ما ورته وویل هغه خو پوه نه و چې سوشل ورک دی. ما ورته وویل چې ریکارډینګ مې درنه ټول وکړو او دا ویډیو پیغام چې کوم دی زه به خپلو ټولو ملګرو سره شیر کومه. خو ملګرو تاسو کوشش وکئ دا ویډیو هر ګوټ ګوټ ته ورسوئ چې ټولو ملګرو ته ورسي او د دې دوکې نه د دې فراډ نه چې کوم دی خبرې شي. ښه ملګرو مونږ ته خپله رایې کمنټس کې ضرور راکئ، دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ما شهید مندو خیلوال ته راکړه اجازت. ښه ده او باید بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.